السلام علیکم ورحمت الله. زه شبیر احمد امین یم او تاسو زده کوئ امازون. دوستانو من د یو اس ای مارکیټ دپاره د پراډکټ هانټینګ کریټیریا باندې بحث کړی و. خو په ننني ویډیو کې به موږ چې کوم د یو ای مارکیټ دی د هغه چې کوم کریټیریا ده په هغه باندې بحث کوو. خو د هغه نه مخکې تاسو زه یو څو خبرې ته متوجه کول غواړم. ګورئ چې کله موږ په امیزون کې کار کوو، که هغه هر بزنس ماډل وي، که هغه پرایویټ لیبل وي، که هغه اربیټراج وي، او همداراز راتېر شه که هغه ډراپ شیپینګ وي او که هغه هولسیل وي. د دې هر بزنس ماډل لپاره به موږ دا درې فعالیتونه کوو. اول به هغه له موږ پراډکټ هانټینګ کوو. د پراډکټ هانټینګ نه مطلب دا دی چې موږ به داسې یو جنس پیدا کوو، داسې یو پراډکټ به پیدا کوو چې هغه موږ له ګټه وکړي. پراډکټ خو په امازون کې ډېر زیات وي، خو هر یو خو موږ نشو سلیکټ کولی. داسې یو پراډکټ به سلیکټ کوو چې هغه موږ له ګټه کوي. نو دا پراډکټ هانټینګ شو. د ده باره کې چې کوم نور تاسو معلومات غواړئ نو زما یوټیوب چینل ته لاړ شئ، هلته دې کې موږ مفصلې خبرې کړي. بل چې کوم دی پراډکټ سورسنګ دی. کله موږ پراډکټ هانټینګ وکړې، ځان له همداسې یو پراډکټ پیدا کړي چې هغه موږ له ګټه کوي، نو بل فعالیت به زموږ دا وي چې دغه پراډکټ به موږ سورس کړو، را پیدا به یې کړو، را اخلو به یې چا نه، داسې یو چا نه به یې اخلو چې هغه موږ له ګټه کوي، هغه کې د پرایز ګیپ وي. داسې یو چا نه به یې اخلو چې هغه موږ سره دوکه ونه کړي. نو دغې ته وایي پراډکټ سورسنګ. تاسو یوې خبرې ته متوجه شئ چې دا تجارت د فزیکي تجارت سره هم دومره فرق نه کوي. په فزیکي تجارت کې هم چې کله موږ یو جنس واخلو نو دوکان کې ږدو، په المارۍ کې مشخص ځای کې ږدو تر څو کسټمر ته ښکاره شي. نو دې ځای کې به موږ پراډکټ لیست کوو. دې ته وایي پراډکټ لیسټینګ. نو موږ سره درې فعالیتونه شو: پراډکټ هانټینګ، پراډکټ سورسنګ او پراډکټ لیسټینګ. خو څنګه چې مې ویلې چې د هر بزنس ماډل لپاره دا درې فعالیتونه فرق کوي. د هر بزنس ماډل لپاره د هغه پراډکټ هانټینګ جدا دی. د ډراپ شیپینګ لپاره پراډکټ هانټینګ جدا کریټیریا ده. د پرایویټ لیبل لپاره جدا کریټیریا ده. همداراز راتېر شه د اربیټراج لپاره جدا. همداراز دغه پراډکټ سورسنګ هم په بدله طریقه ده او د هغه پراډکټ لیسټینګ هم په بدله طریقه وي. څنګه چې په بزنس ماډل کې موږ سره دا درې فعالیتونه فرق کوي، همداراځې چې موږ سره د بزنس کوم لوکیشن دی، د بزنس چې کوم موږ سره مارکیټ پلیس دی، هلته هم دا درې فعالیتونه فرق کوي. د یو اس ای دپاره چې کوم پراډکټ هانټینګ موږ کوو هلته جدا کریټیریا ده، او د یو ای دپاره چې کله موږ پراډکټ هانټینګ کوو نو هلته جدا کریټیریا ده. موږ به اوس کریټیریا شیر کوو د یو ای مارکیټ دپاره. امازون ډاټ کام دا د یو اس ای مارکیټ دپاره دی او امازون ډاټ ای ای. نو دا اوس موږ دلته ځان سره خلاص کړی دی. دې ځای کې تاسو ګورئ ډیلیور ټو دوبۍ. نو مطلب د خبرې دا دی چې پراډکټ هانټینګ مطلب د هر مارکیټ پلیس دپاره فرق کوي، د هغه کریټیریا په بدله طریقه ده. موږ به په دغه ویډیو کې د پراډکټ هانټینګ کریټیریا تاسو سره شریک کوو د کوم مارکیټ پلیس دپاره؟ د یو ای مارکیټ دپاره. صحیح. ګوره زه دې ځای کې یو پراډکټ اوپن کوم، نو مخکې د دې نه چې تاسو سره زه کریټیریا شیر کوم، امازون هر یو پراډکټ ته یو مخصوص نمبر ورکړی دی او دا نمبر یې د ده دپاره ورکړی دی، یو یونیک نمبر دی، تر څو همدغه پراډکټ موږ ډېر په اسانۍ شکل سره را پیدا کړو. ګورئ کله موږ ډېر په سخته سره یو پراډکټ را پیدا کړو زموږ کریټیریا مطابق وي، خو که هغه نه زه ټایټل را کاپي کړم او بل راځي همدغه پراډکټ زه بیا سرچ کوم، نو دا به موږ له ډېر پراډکټ راشي، موږ هماغه مخصوص پراډکټ ته نشو رسېدلی. خو که زه د اسم را کاپي کوم او بیا یې پیسټ کوم، نو دا زه ډېر په اسانۍ سره همدا پراډکټ را پیدا کولی شم. اسم مطلب دا مخفف دی د امازون سټنډرډ
ایډنټیفیکیشن نمبر. صحیح. نو دې دپاره اسم ډېر زیات مهمه دی. نو چې کله هم تاسو یو پراډکټ خپل کریټیریا مطابق تاسو را پیدا کړئ، نو تاسو به د هغه چې کوم اسم دی هغه به ځان سره را کاپي کوئ، تر څو آینده کې تاسو دا ډېر په اسانۍ سره را پیدا کړئ. ګوره نیکسټ ویډیو کې به تاسو سره دا خبره زه شیر کوم چې موږ به داسې یو اکسل شیټ دا به مینټین ساتو، او دې کې به موږ دې ځای کې خپل چې کوم هغه کریټیریا ده هغه به ورکوو، او هغه کریټیریا مطابق به مطلب موږ پراډکټ را پیدا کوو. ګوره دې ځای کې اسن دی، نو هلته کې به موږ د هغه مربوطه پراډکټ اسن را پیدا کوو او دلته کې به یې پیسټ کوو. نو زه نه غواړم چې ما نه ویډیو ستړی شي، اوږد شي. زه دا خپله ویډیو همدې ځای ته باندې پای ته رسوم. بل ویډیو کې به زه د اسم نه راواخلم داسې چې کوم ما سره نور کریټیریا ده د یو ای مارکیټ دپاره هغه به ایکسپلین کوم.